د مبارزې د ډګر د کړاوونو په سلسله کې د زندانونو لړۍ. اوله برخه. کله چې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو، زما مسافري هم 2 کلنه شوې وه. د عربو په یو کوچني هیواد بحرین کې ما دغه غورځنګ لمنه کلکه ونیوه. د ټولنیزو رسنیو له لارې مې د غورځنګ په ملاتړ مبارزه پیل کړه. پر پاکستانی ریاست، پوځ، ISI او پولیسو مې نیوکې پیل کړې. د دوی له ظلمونو به مې د شعر په ژبه پرده پورته کوله او هم به د خپل فیسبوک څخه په ژوندۍ بڼه راتلم. پر مختلفو موضوعاتو به مې خبرې کولې او د پاکستان له دسیسو به مې پښتانه خبرول. په همدې خاطر میلیونونو خلکو زما د فیسبوک نشرات تعقیبول. د پاکستانی ریاست پر ضد د مبارزې په لړ کې مې ورځ تر بلې د ټولنیزو رسنیو مینوال زیاتېدل. پر ډیر لږ وخت کې مې زیات شمېر تعقیبونکي پیدا کړل. ما به د لر او بر افغان د یووالي پیغامونه ورکول. ما به چې له مظلومو پښتنو سره د پاکستانی ریاست ظلمونه بیانول. د پاکستان لپاره دا دومره جرم نه و لکه څومره چې د لر او بر افغان ولس د یووالي پیغام دوی ته جرم ښکارېده. له امونی ولی تر اباسینه په افغان کې د پاکستانی ریاست د ظلم ټول داستانونه راته یادو. خدای جل جلاله دغه ظلمونو د بیانولو او له ظالمانو سره د حساب او کتاب لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ په څیر یو قوي سنگر پښتنو ته په لاس ورکړ. ما وکړای شول چې دغه سنگر او ممبر لراري په دې ستر افغان وطن کې د پاکستان د ظلمونو داستانونه افغانانو نړۍ ته څرګند کړم. د پښتون ژغورنې غورځنګ له جوړېدو وړاندې بچا دومره په جار د پاکستان د ریاست خلاف خبرې نشوي کولای. که کوم چا به د پاکستان د ریاست خلاف خبره وکړه نو زندان او یا مرګ به په برخه شوی وو. لنډه دا چې زما په سفر کې 3 کاله پوره شول. د سفر په جریان کې به ما ته هر ورځ له پاکستان څخه زنګونه کېدل. د مرګ، زندان، بې عزتۍ اخطارونه به راکول کېدل. په وزیرستان کې به زما کورنۍ ته هر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارو کسان ورتلل او هغوی ته به ډول ډول اخطارونه ورکول چې ګیلمن له دې کاره منع کړی په کوم کار چې اوس لګیا دی او د پاکستان خلاف له مبارزې د لاس واخلي. یو نه بله ورځ به زما مشر رور او ترونه خپلو کمپونو ته وړل. دا ډول اخطارونه او زورول بیخي زیات شول. نو ما ته خپلې کورنۍ وویل چې ته وطن ته داسې ژر مه راځه، ځکه دلته د پاکستان د استخباراتي ادارو ارادې تا ته ښې نه ښکاري. یو خوا زه په سفر کې تنګ وم او بله خوا وطن ته تګ له خطره خالي نه و. په دې وخت کې ما ته پر واتساپ د عربي متحده اماراتو څخه د خوست 2 تنو ملګرو پیغامونه راولېږل چې موږ غواړو چې د 1 میاشتې سیاحتي ویزه درولېږو او اماراتو ته په چکر راشي. ما د دوی غوښتنه ومنله، ځکه ما دا فکر هم وکړ چې له دې سفر به دا هم معلومه شي چې زه خو به په هوایي ډګرونو کې ممنوع نه وم، بل به نوی هیواد او خپل مسافر هیوادوال ووینم او د زړه له تنګون خو به څو ورځې اخلاص شم. څه سرونه به مو خوږوم چې زه د 10 ورځو له تېرېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته ورسېدم. اماراتو ته له رسېدو سره سم هلته میشتو پښتنو بیا په خاص ډول د بر وطن افغانانو دومره مینه راکړه چې پر صفت لیکلو یې کتابونه لیکل کیږي. د دوی مینې زما حوصله نور هم مضبوطه کړه. ما به چې ځان ته کتل او د لر او بر افغان وطن د مینه والو مینه به مې کتله نو حیران بشم. په زړه کې به مې ویل چې دغه قوم پر سر چې 100 ځله مړ شي بیا هم مړه نه. د دوی بې ساري مینې زه نور هم خپلې مبارزې ته وهڅولم او پیاوړی کړم. څو ورځې تېرېدې، ځای پر ځای را باندې بې شمېره پښتانه را چاپېرېدل او ډول ډول محفلونه یې راته جوړول. میلمستیاوې به یې راته کولې. د دوی د زیاتې مینې له وجې د اماراتو د حکومت راپسې پام شو او په اماراتو کې میشت د پاکستانی ریاست غلامان هم په حرکت راغلل. موږ یوه ورځ د العین څخه ابوظبي ته روان وو. هلته په لار کې مو په یو هوټل کې ډوډۍ وخوړه چې له هوټله مو حرکت وکړ. د ابوظبي په سیمه کې د متحده عربي اماراتو د استخباراتي ادارو موټرو تعقیبي په موږ پسې روان شو. نیم موټر له موږ وړاندې شو او نیم همداسې راپسې وروسته روان. دوی پر موږ هارنونه وهل چې د درېدو ټینګار یې کوو. موږ موټر یوې خواته کړ، سم د لاسه راغله. زما دروازه یې خلاصه کړه، ویل یې راښکته شه او زموږ سره وځئ. ملګرو راته ویل چې همدغسې وکړه. زه هم راښکته شوم او د دوی موټر ته پورته شوم. روان شو. پر لاره د دوی لهجه او خبرې سمې وې. خو د 1 ساعت سفر وروسته چې د موسیقي شرطي مرکز ته ورسېدو
نو د دوی لهجه یو دم بدله شوه او زه یوې کوټې ته ورپورې وهلم. ویلې لاسونه دیوال ته پورته کړه او د ناموس ښکنځل یې وکړل. د تفتیش او ښکنځلو وروسته یې د موصفې مرکزي زندان ته واچولم. هلته نور زیات پښتانه مسافر زندانیان هم وو. هم راته خوشحاله وو او هم راته خوابدي شول. په دې زندان کې له 2 شپو تېرولو وروسته یو بل ځای ته یوړم. کوم ځای ته چې زه راوړم دلته شور بیخي زیات و. په کوټه کې دننه یې سترګې راخلاصې کړې، مخامخ دنګ لوړ سړی ناست و. لومړی په عربي ژبه ګړندۍ او تیزې خبرې پیل کړې. د خبرو په منځ کې وار خطا شو او سم د لاسه یې په اردو ژبه وویل چې بایجان بات سنو، وروره خبره واوره. ما ورته وویل چې ښه تاسې یاست؟ ویل یې هو. سم د لاسه یې وویل چې تاسې او پی ټی ایم څه غواړئ؟ ما ځواب ورکړ ولې تاسې ته پته نشته؟ ویل یې پته راته شته، خو د اوږد بحث نه وروسته یې وویل چې ته په دوبۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ ته د څه لپاره تللی وې؟ ما ورته ویل چې د افغانستان سفیر راته مېلمستیا کړې وه او بس. ویل یې نه 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 رښتیا او سمه خبره وکړه. ما ورته وویل چې همدا رښتیا دي نو نور څه ووایم؟ خو دی غوسه شو. ویل یې ته داسې نه منې. 2 عسکري کسان راغلل او زه یې یخچال ته ورته یوې کوچنۍ کوټې ته بوتلم چې صرف زه پکې ځای شو. د دغه کوټې چت بیخي ټیټ و، زما د سر سره لګېده او چت یې مکمل ایرکنډیشن و. تقریبا 20 دقیقې وروسته مې ټول وجود په یخ بدل شو. حتی لاسونه مې حرکت نه کوه. وجود مې شخ شخ او مرګ ته نږدې شو. په دې وخت کې بې هوشه شوی وم. کله چې بیرته په حال شوم بیا یې هماغه ډول یوې کوټې ته دننه کړم. خو دا ځل پاس چت مکمله برقي بخارۍ وه. په چت کې یو خوا او بله خوا د اوسپنې کلمې غځېدلې وې. دلته یې هم 20 دقیقې سزا راکړه. له وجود مې داسې خولې روانې وې لکه انسان چې د اوبو له ډنډ راپورته شوی وي. کله چې بېهوشۍ ته نږدې شوم بیا یې را بهر کړم. یو تور دیوال ته مخامخ یې ودرولم. 2 کسانو د برق په کیبلونو او پلاستیکي پیپونو یې زما پر وهلو پیل وکړ. وجود مې یخوالي او ګرموالي بیخي نرم کړی و. د کیبل له هر ګزار سره به مې له وهل شوي ځای څخه وینه راتله. دوی به له هر ګزار سره ښکنځل هم کول او دا به یې ویل چې ووایه د افغانستان قونسلګرۍ ته د څه لپاره تللی وې؟ خو زما ځواب هماغه و چې د افغانستان سفیر راته مېلمستیا کړې وه. په همدې وهلو او ټکولو کې د محکمې وخت را نږدې شو. بله ورځ یې چې محکمې ته وړاندې کولم هماغه دنګ سړی راغی. په اردو ژبه یې وویل چې ته دلته چې څه هم تیر شول پر دې خاموشي اختیار کړه. که په محکمه یا هم له محکمې د بهر دا خبره وکړه ستا هغه ملګري چې ته یې را دعوت کړی د هغې کاروبار به ختم شي او هم به پر اماراتو ممنوع وي او ته به هم ژوندی ورسره ورک وې. زه چې محکمې ته وړاندې کړم هیڅ مې ونه ویل ځکه د ځان په کیسه کې نه وم، خو د ملګرو له خاطره خاموش پاتې شوم او محکمې د زندان څخه د وتلو امر وکړ. بیرون یې کلک بندیزونه را باندې ولګول. په موبایل باندې به خبرې نه کوي، غونډو ته به نه ځې، له چا سره به میلمه کېږي نه. له زندان وتلی وم خو محکمې جریان درلود. زه 2 ورځې د وهلو له امله سم کېناستی نه شوم. ملګرو ته به مې یوه او بله بهانه کوله. لنډه دا چې پوره 2 میاشتې په محکمه کې قضیه روانه وه او 2 میاشتې وروسته محکمې برات راکړ. په آخر کې قاضي ویل چې دا د لومړی وروستی ځل شو چې اماراتو ته راغلی، بیا په ټول عمر نشي راتللی. 2 ورځې وروسته چې له اماراتو څخه بحرین ته راتلم په ما پسې 14,500 درهم جرمانه هم راغلی وه. هغه مې ادا کړه او زه واپس بحرین ته روان شوم. بحرین ته پر رسېدو بیا دلته پوره 10 ساعته په هوایي ډګر کې ایسار کړم او ډول ډول پوښتنې یې راڅخه کولې، خو اخر یې له هوایي ډګر څخه د وتلو اجازه راکړه. د دغه سفر په جریان کې نورې ډېرې خوږې او ترخې خاطرې لرم، خو د لوستونکو په خاطر مې په قطره لنډې او اړینې خاطرې دلته ولیکلې. دغه و زما د مبارزې د زنداني کېدو لومړنی داستان. له دې وروسته در سره د عربو په یو بل کوچني هیواد بحرین کې د زنداني کېدو کیسه هم شریکوم. په بحرین کې زنداني کېدل او پاکستان ته ډیپور. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ او ابوظبي له زندان او محکمې څخه وروسته به په بحرین کې زما 20 ورځې نه وې تېرې شوې. ما د ماښام لمونځ ادا کړ او غوښتل مې چې خپل لارۍ موټر ته تیل واچوم. د کوټې څخه راووتم او د خپل موټر پر لور روان وم. موټر ته پر رسېدو موبایل ته د ملګرو زنګونه راغلل. ویل یې چې ګیلمنه د بحرین د استخباراتي ادارې کسان راغلي دي، ستا د خوب ځای بکسونه او سامانونه ټول لټ پر لټ واړول، اوس تا غواړي، خو دلته مه راځه ځکه نیسي دي.
ما فکر وکړ چې پر عربي متحده اماراتو هم ممنوع او هم سعودي عربستان ته هم نشي تللی ځکه هلته هم ممنوع شوی و. بحرین یو کوچنی هیواد دی، د پټېدو هیڅ امکان نشته. بهتره به دا وي چې ځان ورته وسپارم. ما خپل ورور او د بحرین یو بل ملګری خبر کړل چې شاید ما د بحرین حکومت ونیسي چې تاسې خبر وای. زه بیرته د موټر څخه د خپلې کوټې پر لور روان شوم. 10 دقیقې وروسته چې کوټې ته راورسېدم ومې لیدل چې له کوټې د استخباراتي ادارو کسان چاپېر دي. ما ته یې د موبایل سکرین مخامخ کړ او زما ویډیو پرې چالان وه. عسکر وویل چې دا تی؟ ما ورته ویل چې هو. ویل یې راځه دننه کوټې ته. کله چې کوټې ته دننه شوم ویل یې هغه بینر راواخله چې د منظور عکس پرې رسم دی. ما ورته ویل چې نشته. د ډېر بحث وروسته ویل چې له موږ سره ځه، که کوم قیمتي شیان دي وي هغه هم له ځان سره راواخله. ما چورت خراب نه کړ ځکه چې په دغه کسانو کې د پاکستان د استخباراتي ادارو کسان پنجابیان هم وو. ما ګمنځ راواخیسته، ویښتان مې ګمنځ کړل، ښه چټک روان شو او غږ مې پرې وکړ چې یاله حرکت، یعنې هیڅ خبره نه ده، نه هیڅ ډارېږم، درځئ حرکت وکړئ. هملته راته یو کس وویل چې دغه ویښتان به درخریم. ما ورته وخندل او زما موټر ته لاړو. د موټر سیټونه یې وپلټل خو څه شی لاسته ورنه راغلل. بیا موټر ته پورته شو. تر نیم ساعت ګړندي مزل وروسته د بحرین د استخباراتي ادارې مرکز ته دننه شو. دلته یو کس شاته لاسونه راولچه کړل او په یوه کوچني او تنګ ځای کې پر څوکۍ کېنولم. ټینګار یې وکړ چې هیڅ لفظ دې له خولې ونه وځي. څو شېبې وروسته یو غټ ګرد ځوان راوست. له لیدو سره سم ما وپېژند. هغه د وزیرستان او د مسیدو له قبیلې سره یې تعلق درلود. موږ به نیازی بللو. د نوموړي هلته ستر کاروبار او زیات موټر یې درلودل. له هغه مې په اشاره کې وپوښتل چې ولې؟ غلی ویل چې زه هم ستا په ګناه کې دلته راوړم. نور مې هیڅ نه دي کړي، صرف مې ستا عکس پر فیسبوک خپور کړی و. بیا ستا پوښتنه راڅخه وکړه. ما ته ورته یاد کړې. دوی تا ته هم درغلل او ته هم دلته راوړې. اوس نه پوهېږم چې څه خبره ده. زه او هغه مسید وږي او تږي ناست وو. 2 شپې او 2 ورځې په هغه څوکیو کې تړلي کېنولي. د خبرو او حرکت کلک بندیز و. له بېخوبۍ لوږې او تندې سخت بازاب شوي وو. زه لږ ډنګر وم خو هغه مسید چاغ و. شاته لاسونو کې ولچکو ډېر پازاب کړی و. زه له خپل ځان څخه هغه ته زیات ځورېدم. 2 شپې او ورځې وروسته یو هغه مسید یو دفتر ته دننه کړ او پوښتنې یې ترې پیل کړې. کله چې هغه راووت زه یې ور دننه کړم. قاضي زما پر لیدو سم د لاسه په عربي ژبه وویل چې تعال یا شاعر، راشه شاعره، یا لا ګول قصیده. په عربي ژبه یو شعر ووایه. ما په عربي ژبه مات ګوډ 2 غزل ورته ویل. هغه له خندا شین شو. ویل یې تکړه سړی. سم د لاسه یې ویل چې شاعر خو مینه خوروي، ته ولې پتنې ته لمن وایي؟ ته پاکستانی یې خو په شعرونو او شعارونو کې ځان ته افغان وایي. ما عربي ژبه ښه زده وه او دا ځوابونه مې ورکړل چې په تاریخي لحاظ مې هغه قانع کړ. خپل د نیکونو تاریخ او جغرافیه مې ورته بیان کړه. پاکستان او پاکستانیت مې هم ورته وښود چې تاریخ نه لري. سم د لاسه ویل چې زین یا شاعر، یعنی ډېر ښه او ډېر ښکلي معلومات دې راکړل. هغه بیا وویل چې ته خبر یې چې دلته د سیاست اجازه نشته. ما ورته ویل چې لږ زیات خبر یم خو ما هیڅ عملی سیاست نه دی کړی. پر ټولنیزو رسنیو مې د خپل مظلومیت غږ پورته کړی دی. له ډېر بحث وروسته راته ویل چې پر تا د امانت وي موږ ته ستا له لوري هیڅ ستونزه نشته او نه زموږ لخوا تا ته کومه ستونزه شته. خو د پاکستان لوړپوړو چارواکو د سفارت له لارې د بحرین له حکومت څخه ستا د نیولو او پاکستان ته د ډیپورټ کولو غوښتنه کړې ده. په یوه اونۍ کې 3 ځلې دا غوښتنه تکرار شوې ده. موږ د پاکستان سره د شوي تړون پر اساس مجبور یو تا پاکستان ته ونیو. ما ورته ویل چې سمه ده. د ګیلې په ډول مې ورته ویل چې د افغان ملت په وژلو او ځورولو کې ټولې نړۍ ونډه اخیستې ده. زه بحرین دې هم خپل حق پکې ادا کړي چې بې برخې پاتې نشي. قاضي پر خبره پوهېده. د مایوسۍ ډکې سترګې راپورته کړې. د بخښنې پر غوښتلو یې راته د بیرون وتلو وویل. کله چې له دفتر را بهر شو زه او هغه مسید ځوان یې دواړه ودرولو. په سترګو یې تورې پټۍ راتاو کړې او تورې کڅوړې یې پر سرونو راواغوستې چې ډېرې ګرمې او اوږدې وې. دواړه یې روان کړو. یو ځای ته یې دننه کړو او هلته یې په جلا جلا کوټو کې بند کړو. ما په ولچکو کې بند لاسونه خورول. زیات په تنګ شو. وږی و او کوټه هم تنګه وه. یو خوا او بله خوا به مې لاسونه پر دیوالونو لګېدل. د انسان د قدمونو اواز مې تر غوږ شو. ما د ډوډۍ غوښتنه کوله. ساعت وروسته یې دروازه را خلاصه کړه. یو بلوچو په اردو ژبه یې وویل چې زه ډېر در باندې خفه یم خو اوس مجبور یم د بحرین په استخباراتو کې عسکر یم. لاسونه یې د شا له خوا خلاص کړل او د مخ لور ته یې راوتړل. ویل یې ها دا وریجې واخله.
د سترګو د خلاصون پړی بخنه وغوښته. ما په تړلو سترګو خوراک پیل کړ. د لږ خوراک څخه وروسته ودرېدم. د ولچکو پر تیرو څنډو مې په پټو سترګو پر دیوال PTM ولیکل ترڅو دلته د خپل تحریک یوه نښه پرېږدم. څو شېبې وروسته چې کسان راغلل زیات غوسه شول چې د خفیه تحقیقاتو په کوټه کې پر دیوال لیکل چا وکړل. زه یوې او بلې خواته پورې وهلم خو ما ورته وویل چې زه نه یم خبر. زما لاسونه خو تړلي دي. سخته ګرمي وه. 2 شپې مې همدلته تېرې کړې. بیا یې اوږد مزل را باندې وکړ. په بحرین کې د سیاسي خلکو زندان و. هلته یې یوړو. هلته لویې کوټې وې. سترګې یې را خلاصې کړې او په جلا جلا کوټو کې یې بند کړو. دننه پکې د مړو د تابوتونو په څېر ځایونه او په هغې کې یې واچولو. یو وخت به د دروازې په سوري کې دننه وچه کلکه ډوډۍ یو بل ډول سالن را وغورځول. اوبه به مې د تشناب څخه څښلې. ډېر تنګ شو. په لوړ اواز مې غږ وکړ. نیازې غږ مې واورېد. هو. ما ویل بیخي تنګ یم. ده وویل چې حال مې مه غواړه. لږ وروسته شور شو او ښکنځل یې وکړل. په بندو کوټو کې له یو بل بیخي لرې جلا جلا سره بند کړو. وروسته مې چې څومره غږونه کول ځواب نه راتلو. 10 شپې مو همدلته په لوږه او ګرمۍ کې سبا کړې. پر 10مه شپه یې له ما سره نیول شوی مسجد هم ما ته راوست. بل ډول د خوښۍ احساس مې وکړ او له یو بل سره مو مجلسونه پیل کړل. د هغه بیچاره ګناه صرف او صرف زما تصویر پر فیسبوک خپرول. زه دته زیات خفه وم ځکه ما مبارزه کوله همدې ته مې ملا تړلې وه او هر څه مې مخکې له مخکې پر ځان منلي وو. خو هغه کاروباري سړی و. بیا هم د افغانیت او پښتونولۍ ته سلام کوم چې هیڅ ټیټه او بېننګه خبره یې نه کوله او ما ته یې ډاډ راکوه. ویلې تر تاسو هم موږ نه یو زیات. سر او مال مې له تاسو خپل وطن نزار دی. 19مه شپه د شپې ناوخته کسان راغلل. غږ یې وکړ چې پورته شئ. لاسونه یې راولچک کړل. په سر یې کڅوړې راواغوستې او روانې کړو. زه خوشحاله وم. فکر مې کوه چې خوشي کېږو. خو یو ساعت وروسته د اسرای په نوم یو لوی زندان ته دننه کړو. هلته یې زموږ له پرتوګونو پورته غاښونه وایستل. موږ یوازې د پرتوګونو یوه او بله خوا سره ګنډل کړل او د ځانونو پرده مو وکړه. ډېر ژر په زحمت مو قدمونه اخیستل. دننه مې ډېر ورته وویل چې یو ځای مو بند کړئ. خو بیا یې هم جلا جلا بلاکونو ته بوتلو. بلاک ته پر داخلېدو مې زیات شمېر عربان، هندوان، پنجابیان او بنګالیان ولیدل چې بندیانو. له ما سره یې ستړي مشي وکړه. دوی پوه شول چې نوی کس راغلی دی. ډېر په زحمت کېناستم. لږ وروسته یې پتلون راوړه. هغه مې پر تن کړ. پوره آرام شو. ټولو پوښتنې کولې. ما په ډېر ویاړ د خپلې ګناه داستان دویو ته بیانوه. دوی ویل چې ځکه داسې چمتو یې چې کوم جرم دی نه دی کړی. له دویو مې چې وپوښتل د مختلفو او سختو جرمونو پر اساس دلته بندیانو. ما د دغه قضیې ذکر په خپل یو نظم زلونې کې هم کړی دی. دغه زندان تر نورو پر دې یو څه ښه و چې خوراک یې سم و. لمونځ او اودس مې کولی شو. 3 ورځې وروسته د یوه زنګ اجازه هم وه. په اونۍ کې د یو ځل د دویو د قوانینو سره سم له دوکانه هم سامان راغوښتی شو. خو اونۍ مې لکه د ګونګ دلته تېره کړه. هیڅ مې له چا سره مجلس نه کېده. یو تن راغی. زه یې بهر وبللم. یو پښتون اپرېدی هم راغی. د ګیرې خریلو ماشین یې په لاس کې. ویلې ویښتان در قیچي کوو. ما ډېرې بهانې ورته وکړې چې دا ویښتان ما کرلي دي. مصارف مې پرې کړي دي. خیر دی 500 دیناره به هم درکړم خو ویښتان مه را ختموئ. ده ویل چې هغه ورځ د یاده ده چې موږ راوستلې او تا ویښتان ږمنځول. ما ویل بالکل. در غبرګه کړه چې ته خو د قوم لپاره د سر قربانۍ ته تیار یې. بیا ویښتان ولې نه قربانوې؟ ما ورته ویل چې دا خبره ده نو بیا بسم الله کوه. بس د ګینې ماشین یو ځل یو خوا او بیا بله خوا را باندې تېر کړ. بیا یې پورې وهلم چې نور یې خپله برابر کړه. موږ یوازې ویښتان در خرابول. های های بې وسۍ. بیا یې کوټې ته دننه کړم. سبا شو. زما نوم یې په لوړ اواز واخیست. بهر چې وروتم 3 مسلح کسان ولاړو. ما ته یې وویل چې ځان ته یې خوښه کړه. دلته 10 کاله زندان غواړي او که پاکستان ته تګ. ما ورته ویل چې زه حق لرم کوم بل هیواد ته لاړ شم ځکه په پاکستان کې ماته د سر خطر دی. هلته مې وژني. دوی ویل چې په دې دوو کې یو انتخاب کړه. بل هیڅ چانس نه لري. ما ورته ویل چې هغه بل ملګری مې راولی. هغه یې راوست. کیسه مې ورته وکړه. هغه وویل چې پاکستان ته مو دې ولیږي. د هغه هم زړه ډاډه و ځکه هغه کوم داسې جرم نه و کړی چې په پاکستان کې ورته په زیان تمام شي. ما سم د لاسه ورته وویل چې پاکستان ته مو ولېږئ. دوی لاسونه راولچک کړل. بیا یو تنګ ځای ته بوتلو او پر څوکیو کې تړلي کېنولو. ویلې سهار به پاکستان ته ستاسو پرواز. سهار یې موږ د بحرین هوایي ډګر ته روان کړو. له جیبونو یې هر څه رانه واخیستل. په ټېل وهلو یې په هوایي ډګر کې تیارې ته پورته کړو. کله چې کېناستو خپل موبایل یې راکړ او دوی ښکته شول. د تیارې د پورته کېدو پر مهال په تیاره کې کومه ستونزه پیدا شوه. موږ یې بلې تیارې ته تبدیلولو. د تبدیلۍ پر وخت مې ژر د هوایي ډګر له وای فای سره خپل موبایل وصل کړه.
او د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګروپ کې مې پیغام پرېښود چې موږ د بحرین څخه د پنجاب د ملتان هوایي ډګر ته وړي ټول ملګري خبر اوسئ. نور تیارې پرواز وکړ. پر ټوله لار مې دا سوچونه کول هلته به دا وي هغه به وي. یو ځل مې فکر وکړ چې د تیارې د کړکۍ ښیښه په سوک ماته کړه چې تیاره غرقه شي او مړ شي ترڅو د پاکستان د استخباراتي ادارو له ظلم او جبر نه بچ شي. بیا به مې په تیاره کې ناست مسافر ښځې او ماشومان سترګو ته ودرېدل کوم چې خپلو کورونو ته ستنېدل. ما ویل چې که دا کار وکړي بیا د مبارزې څه پایده. په ډول ډول سوچونو کې ډوب او تیارې په هوا کې خپل منزل ته مزل لنډوه. ویل به مې چې کاش تیاره وغورځي او زه د پاکستان د ادارو له ګرفتارۍ نه بچ شم. ځکه ما ته هغه ټول اخطارونه ذهن ته راغلل چې د ټلیفون واتساپ او میسنجر له لارې د ادارو لخوا راتلل. ما د دوی د ظلمونو او وحشتونو مختلفې ویډیوګانې لیدلې وې چې په قبایلي سیمو کې خلک څه ډول شکنجه کول. دغه یو سپینګیري ویډیو ذهن ته راغله چې د کور په انګړ کې په ماتروکو وهل کېده او هغه بل چې په سوات کې پوځیانو پر سړک راښکلو وژلی و. راشه چې هیر دي شي د ظلم هر قانون پښتونه چې درنه هیر کړي یزید نمرود فرعون پښتونه. پر ما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونه. مختصر واوره د پوځي زندان مضمون پښتونه. دغه قید کله د عام ډول زندان په څیرو دغه زندان سم د ژوندون د قبرستان په څیرو. یوه کوچنۍ غوندې کوټه وه د بکسې په رنګه زه پکې قید ومه د مړي د ډانچې په رنګه د دې کوټې به وینې دیوالونه ماتو له ډېر تنګون نه پرې قیدیانو خپل سرونه ماتو. د دې کوټې پر دیوالو پورې ماغزه خښو د انسانانو وینې زوی او ویښته خښو. په دې کې تش پر اسویله و عبادت بندیزو په دعاګانو های او هوی په تلاوت بندیزو. دومره ګرمي به وه چې سم به په خولو کې لوندوم خو خوله دومره لکه سم چې په اوبو کې لوندوم. دغه کوچنۍ کوټه به ټوله له میږو ډکه وه ټوله د ماشو حشراتو تکلیفو ډکه وه. بس لنډه دا چې دا د هر قسم سختو ډکه وه. په دې کوټه کې وه په خوب او په آرام پابندي. خوب او آرام به څه چې وه د خدای پر تش سلام پابندي. پوره یوه میاشت ما په ولاړه ګرځېدو تېره کړه. دوی شپه ورځ پر ما په چغو و نارو تېره کړه چې په ولاړه به مې سترګې پټېدې له خوبه لا به پر ما چې ناڅاپي څپې راتلې له خوبه. نو دوی به سترګو ته ترخې تودې اوبه راتوی کړې لکه د اور ګرمې اوبه به یې پر زړه راتوی کړې. بیا به یې پښې زما وایستې له پنجرې نه بهر زما تلي به یې ورکش کړل له پڼې نه بهر. بس څو کسان به ودستي به شول شروع په وهل زما په پښو پورې شپږ اته لاوړ ماتول. بیا به پر هغه وینو ډکو پښو ولاړ ومه لاس تر شا بند و سترګې بند څو شپو ولاړ ومه چې به یو وخت ډوډۍ راتلله د کیسو ډکه وه. ټوله پر شا مخ له سرو کیخو او چینجو ډکه وه. ما سره څنګ پر څنګ یو بل بې ګناه ځوان قیدي و د بل ځای نه و د همدې وزیرستان قیدي و. پوځ به په زوره پرې منل کړي هیڅ بد یې نه و. سزا یې دومره ورکوله چې هیڅ حد یې نه و. اوف د هغه ځوان نارو له مانه زړه وړی دی. هو پریاد هغه سرو له مانه زړه وړی دی. خو دې یوې کیسې سم له مانه زړه ایستی دی. د بېخودۍ حال کې دا چغه بار بار وهله چې ظالمانو د الله او د رسول په خاطر زه بې ګناه یم چې کوچنۍ لور مې یتیمه نه کړئ چې دا میاشت تېره شوه یوه بله د تختې کوټه وه په دې کې بل ډول ماحول د بجلۍ کوټه وه. د دې کوټې پر دیوالو عجب شیان ځوړندو پر چړو غوڅ غوڅ حلال شوي انسانان ځوړندو. یو خوا جټکې په لاس د نوکانو د ایستو سامانو بل خوا زنځیرو د پانسۍ د ځوړندېدو سامانو. زما لاسو ته یې تر شا هتکړۍ واچولې بیا یې زما پر مخ تورې پټۍ واچولې. په لاس یې راواخیستو له ما به یې نوکان ایستل دغه نوکان یې تش په جرم د افغان ایستل. د کوټې چته را ځوړندو یو سپین دروند زنځیرو د وینې بوی ترې تلو لړلې ټول په خون زنځیرو. په دې زنځیر کې به زه نیمه نیمه شپه ځوړند وم. لاس یوې خوا پښې بل خوا عجیبه ځوړند وم. د مخ له خوا یې د کرنټونو په تارو وهلم شاته پر ملا یې په چیترو او ډنډو وهلم. خو خدای ګواه دی ما په دې حال کې دا شعر ویلو چې زه عام وجود خاورې کېږم به پانی به شمه
خو که په ننګ د وطن مړ شوم قیمتي به شمه قامي لښکر ته زه له سره او ماله تیر ورګډ یم نو په دې نه یم چې په دار یا زنداني به شمه ما که پر ننګ د افغان کلکه توره وتړله اصلي وارث د خوشحال خان او ابدالي به شمه که مې د ستا پر شو کېدلي اوربل ننګ ونه کړ د وطن پیغلې خپل تاریخ ته تهمتي به شمه که د بدن وینه مې تویه شوه پر حق د مظلوم نو ګیلمنه افتخار د خپل پردي به شمه په دې کوټه کې یوه د اوسپنې چوکۍ پرته وه پر چوکۍ ګرد چاپېره توره زولنه پرته وه بیا یې پر دغه چوکۍ وتړلم سم یې بند کړم بیخي مې ساه اخیستی نه شوه سم محکم یې بند کړم دغه چوکۍ له لاندې ورو ورو ګرمېده راپسې بوی به راتلو د تن جامه به سوځېده راپسې په دې چوکۍ لګول د برق پر تار شاټونه د اور لمبې وې راکول به یې بار بار شرطونه ځینې سزاوې خو پر خوله د یادېدو نه دي ځینې لمحې د یادېدو بیانېدو نه دي دوی هڅه کړه زه یې په مارانو لړمو خوړلم ژوندی انسان وم په ژوندوني په سپو خوړلم یو ګیرور سړی راتلو چې خوشخبري درکوم نن به سهار د اذانه پر وخت پانسي درکوم زه به خوشحال شوم چې شکر دی چې ژر مړ شمه چې بېننګي رانه ونه شي بهادر مړ شمه بس هره شپه به یې ویل چې نن تیار اوسه د پانسۍ وخت دې رانږدې شلو بیدار اوسه ما ته به مینه مور ماشومه لور را یاده شوله خو د وطن به هره بوره مور را یاده شوله ما ویل کمرم شکر په ننګ د مظلومانو مرمه زه د وطن پر کونډو بورو یتیمانو مرمه چې به سهار شو په دیکو به یې روان کړمه زه بس په چترو او ډنډو به یې روان کړمه زه سترګې مې بند په زخمي پښو به یې روان کړمه زه د لږ مزل نه پس عجیبه حادثه راغلله هر خواته غرونه و د مړو هدیره راغلله زما تر مخې ډېر د کم عمر ځوانانو وژل په یوه ساعت کې 4-5 کسانو وژل تیار یې جوړو زه یې لاندې ژور کند ته کوز کړم دوی ظالمانو په ژوندوني قبرستان ته کوز کړم پاسې پر غاړه په تړلي مخ کسان ولاړو په وینو رنګ د انسانانو قصابان ولاړو ځینو په لاسو کې ګینټې ځینو بیلچې نیولې ځینو زما پر سر ټوپکې تمانچې نیولې ویلې چې اوس وایه زمونږ کې سمه نه او که نه آخري وارننګ دی دا خپل سر دې ساتي او که نه خو ما ورغبرګه کړه چې شا بسې ګزار کوئ ژر ژر مې ووژنئ د څه شي انتظار کوئ که زره زره ټوټه ټوټه نیم نیم شمه افغان پښتون یم قسم دی که تسلیم شمه بس لنډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یو نه مني بس لنډه دا چې دوی پرې پوه شول چې یوه نه مني د غزوان په هوش خواص زمونږ کیسه نه مني بس یو څو ساعته شوم بېهوشه زما حال بدل شو زما پر ځان اختیار شو ختم زما خیال بدل شو داسې ماحول جوړ شو چې شور را سره ورور په قید کې زما وراره ماشومه لور او زما مور په قید کې له یو خوا بل خوا د چیترو اوازونه راتلل ما ته د ورور او د ورارونو اوازونه راتلل بس له بعده چې پر ما باندې دوی څه ویلي زه پر دې پوه نه یم چې ما بد او که ښه ویلي نو پښتنو ورونو زما دا مختصرو بیان دا پر ما تیر په پوځي قید کې مختصر بیانو خو خدای ګواه دی له ما څخه دا قرآن پوره دی دغه قسم له ما په هر یوه میدان پوره دی په دې آخر وخت کې ما هم د خپل پر هر په وینو د تور زندان پر دیوال دغه بیت لیکلی دی چې که وم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومه نو زیره مې تر ګوره راوړی ځکه چې ما و خپل ولس ته په بار بار ویلي دا مې په شعر او په ټپه کې دي په جار ویلي چې یا وطن او یا کپن دا مې شعار دی پښتانه راویښومه دا مې کار دی ما د حق په لار قبول دی سر په سترګو ګیلمنه که زندان دی او که دار دی غزل مریم خو په زور می زندگی پر اوږو بار ده وخت زندان هره خوا د ډکه لنګار ده زه به مجرم خو ما د هغې په خاطر پرېږده جد صاحب خیر دی زما مور د زړه بیماره ده اخ وړه لورکۍ مې پر ما خانه وه ودانه وه اوس به خواره شوي وخت کېږي چې بې پلاره ده او زه ترېنه قیدي یم په پنجرو کې بندیوان یمه ناوې مې په شته خاون کې کونډه بې سینګاره ده زړه مې دومره کلک دی لکه کاڼې د تنګون څخه ځان زندی کومه رانه ورکه د حل لاره ده خیر دی ګیلمنه خدای غني دی ما به وبخي دغه یو ګیله مې نن راوړې تر باداره ده زه او زولنې څو ځلې مې ښکل کړې هتکړۍ راته حیرانې شوې بیا نو سم دستی له ما سره ګویانې شوې ویلې دا څه چل دی دا خو موږ په اول ځل وینو موږ ښکلوي توبه دا مونږ څنګه پاګل وینو
ما ویل ما ته شعر د ملنګ جان بابا را یاد شو چې راوړی زلونې چې اول ښکل بیا یې په پښو کړم د مینې کار کې ما لره زندان مې یادوه بیا نو زلونو ویل چې دا لا څنګه مینه ده موږ ته یې حال وایه چې په تا دومره شیرینه ده ته زلمیه څوک یې او له کوم ځای نه راغلی نه خو دې رنګ ژیړ دی نه خپه نه ویرېدلی دا د بحرین جیل دی دلته هر رقم سړی راځي دلته بنګالیان هندوان عرب او پنجابی راځي موږ یې په لاسو کې و عالم د دنیا زی راځي دلته خو اکثر ژاړي پریشان وي چې زلمی راځي ستا خو حوصله بیخي د غره غوندې اوچته ده نه دې شونډې وچې دي او نه دې څېره تته ده بس نو زلونو رانه شروع دغه سوالونه وو ګر چاپېر له مانه تاو پنجرې او زنځیرونه وو بیا نو زلونو ویل چې دلته مجرمان راځي دلته یا چرسیان یا پوډریان یا ګڼ کپان راځي یا خو د انسان د وینو تږي قاتلان راځي خامخا یو څه جرم لري چې تر زندان راځي وایه ستا خطا څه ده په کوم جرم راغلی دا چې د زندان تر هتکړو را رسېدلی ستا ګناه څه بل شان ده په خپل ګناه پښیمان نه یې هېڅ په زړه نیولی نه یې بلکل پریشان نه یې ما ویل زه د خوار پښتون افغان ولس وګړی یم 3 کاله مې وشول غریبۍ دلته راوړی یم بهر مې مزدوري کړې ده اوف بې حده ستړی یم یو د وطن غم بل پوروړی قرضه وړی یم هلته په وطن کې مو د اور لمبې ژوبې وهي سره ورونه بل دي له چا سره او له چا پښې وهي هلته په وطن کې مو کورونه نړېدلي دي هو ټول بازارونه مارکیټونه نړېدلي دي ګرد ښوونځي لیسې او جوماتونه نړېدلي دي هلته له 40 کالو سرې وینې روانې دي هو د پښتون وینې دي له هر څه نه ارزانې دي هلته د جهاد په نامو ورور له ورور نه سر وهي یو ورور پرې ټوپکې ښوي بل ورته ټټر وهي اخ په پښتونخوا کې په زرهاو میندې بورې شوې ډېرې خویندې ورارې ناوې کونډې شوې سرتورې شوې او بچیان مو ګرځي په یو بل در کې خیرات غواړي چا چې موږ وژلي یو له هغې نه زکات غواړي بس پر افغانانو لر او بر تورونه پورې دي پر پښتنو د ترهګر تورونه پورې دي ټول د سر سړي ور حلال کړه د څاروو په شان تور لیوان لګیا دي زمونږ غوښې خوري د سپو په شان نشته د پښتون پر خاور تش د اوسېدلو ځای ورکې په جهان کې شو د سر خوندي کولو ځای کلیو په کوڅو کې کرل شوي بمونه دي غوڅې د چا سر او د چا پښې د چا لاسونه دي نه یې شته مثال پرې شوي بیها د ظلمونه دي نه یې خوشحالي شته نه اختر ژړا ویرونه دي بس د نور نو تنګ شول سره یو موټي لښکر شول ټول زار د منظور جان په ناره پورته لره وبر شول ټول حق غواړي له هر ظالم د هر جبر حساب غواړي نوره د دې وخت له فرعونیانو نه ځواب غواړي غږ کوي د امن او د ښه ژوندون کیسه کوي لر او بر ناري دي د پښتون کیسه کوي ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله ما یې هم په نره په سفر ملګرتیا وکړله ما یې پناه په سمندر ملګرتیا وکړله ای زندانه ای زلونو دا زما خطا ده بس تاسو چې ځواب غواړئ نو دا زما ګناه ده بس ما د خپل افغان او خپل پښتون خبره کړې ده ما د دې حالاتو د بدلون خبره کړې ده ما د پښتنو د یووالي فکر اخیستی دی ما د دې وطن د آبادۍ فکر اخیستی دی بس نو په دې وجه تور لینګیانو رانیولې دا چې د زندان تر هتکړو را رسېدلی هو پښیمان نه یم د وطن په نن قربان یمه شکر ګیلمن وزیر افغان ابن افغان یمه دار وي که زندان وي که شړنګه د زولنو زه به د وطن د ازادۍ سندرې وایم بیا نو ټول زندان او زلونو را سره وژړل هو په لاس او پښو کې هتکړو را سره وژړل ویل ستا همت او افغانیت ته 2 لاسي سلام یاره ګیلمنه ستا غیرت ته 2 لاسي سلام د کتاب پای د هڅې پاڼې درنو اوریدونکو مینه‌پالو دا و د 21مې پیړۍ دوزخ کتاب چې د شهید ارواښاد ګیلمن وزیر په قلم لیکل شوي داستاني کیسې وې چې په غږیزه بڼه درته د هڅې پاڼې له لارې وړاندې شو تر بل کتابه موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان